حاصل کوو مینا په خپل زړه کوو یاره له چا نه کوو یو بل ته به ګورو محبت به ښه ښکاره کوو پاکه یارانه کوو پاکه. خو زه تاسو ته دا حریان یم چې دلته کې یوه ښځه راغلې ده، نه مې چېرته ویډیو کړې او نه په دې باندې پوهېږم، خو وایي چې علیشه نوم یې دی او د مور نه څه نوم دی؟ سونیا شاه. سونیا شاه. او د پلار دلن یې داود شاه نوم دی. زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو د استراحې ته تللي او دا ښځه راله، نو ټیک ده، دا مو ته ویلی وی چې رالې چکر دې راولګوم، نو چې د انډیا یوې جینۍ له تاسو غیرتیانو پښتنو چانده کوله، غیرتیانو ته زه یم، نو دې به هم یو 2000-5000 چانده کړی وي چې رالي دا ملک دې ولید لاړه شه عمرې له، د عمرې نه په عمره کې که تا ته څه مخصوص شي نو بیا به مو له ټکټ اخیستی او پاکستان به مو درولی. بې غیرته خلکو تاسو په کوم ماحول کې د ملک ته راغلي مزدورۍ له، او بیا دا مزدوري ټول خلک بې روزګاره ناست دی او د ټکې درک ورسره نه لګي، د نمبر پیسې ورسره هم نه وي. خو که فرض کړه څوک دا ووایي په دې جواب کې چېرې زما سره ډېر دولت راسره دی، نو بې غیرته انسانه ته چې دې جینۍ له دا پیسې ورکوې، ته ورته دا راوړې دا خانداګانې ورته کوې، سعودیان هم ورته ناڅېګانه، نو ته دا پیسې راواخله، ته په دې موبایل کې ګورې چې په پاکستان کې د خلکو واړه واړه بچي او د اختر جامې نه وي. بې غیرته د پاکستان دغه د افغانستان هغه هلک نه څه نوم دی؟ عطاالله. د افغانستان دغه عطاالله نه عبرت واخله. بې غیرته هغه هم پښتون دی او ته هم پښتون یې، چې هغه د بچو سره د کونډو سره د یتیمانانو سره څه کوي، او ته راغلی ته په دې علیشه رنډۍ باندې د پاسه دا پیسې ته دغه کوې که نه، نو هلته کې پاکستان کې ستا زما دا امید دی چې ته دا کار کوې، نو ستا مور او ستا خور به هم موبایل ګوري. ته چې دا کار کوې که نه، نو ستا د مور او خور سره به هم دا موبایل ورسره وي، دا به ګوري، دا ټیک ټاک او دا دغه به ګوري، نو هغه به څه وایي؟ که غیرتي ښځه یې خو وایي به چې یاره نالت دي په ده باندې، خو که غیرتي نه وي که نه، بیا به وایي چې محمد دا دغلته کې دا کار کوي، راشه تاسو په دې پاکستان کې دا کار کوئ. هسې هم څه نشته. بې غیرته دا پیسې راغونډې که او د پاکستان یتیمانانو له، غریبانانو له، کونډو له، مسکینانو له ولېږه، او ته راغلی ته په سعودي عرب کې ته په ډبو باندې پیسې خرې. زما دغه پیغام و چې په دې باندې څوک غیرتي سړی وي انشاءالله چې هغه پرې نه خفه کېږي، او چې بې غیرته وي نو خدای دې زړه وچوي، او که ماته په دې باندې د پاسه څه اخوا دېخوا وویلې نو بیا به زما څه ګوره په زرګاو کسان دي چې ګوره بیا به د پرتوګ به درنه وباسم، ولې ته پښتون نه چې ته په دې باندې خفه شي. ته راوخت خپل حیثیت ته دلته کې وګوره، ستا د اقامې څه پوزیشن دی، ستا د ناستې پاتې څه پوزیشن دی. د اوسه خو چې ته دا پیسې خرڅ کړې ټیکټ واخله کور ته لاړ شه. نو مهرباني وکړئ دا ښځه دې جګې نه لرې کړئ.